زه خو دا وایم که سړی د خپل کور حفاظت غواړي او که سړی د خپلو بچانو د بدو حالاتو څخه حفاظت غواړي، د ابتدا څخه د خپل کور نظام داسې جوړ کړي چې د کور د انسانانو د ټولو په دماغ کې د لمانځه پابندي، او د ابتدا څخه د خپلو بچانو نظام داسې جوړ کړي چې هغوی د لمانځه پابند مخلوق وګرځوي، او چې کله کور کې هم د لمانځه پابندي هغه کور کې الله تعالی حفاظت راولي، او چې کله د بچانو په زړو کې هغوی د لمانځه سره محبت لمانځه له راځي، نو بیا به په هغې بچانو کې هم الله تعالی نیکه زندگی او د ګناه څخه د حفاظت طریقه. زموږ بزرګانو کې به عجیبه شهادتو په تیرو زمانو کې هغوی به په کوچنیوالي باندې ماشومان د لمانځه سره عادت کول، هغوی به همیشه لمانځو ته ماشومانو ته دا تلقین ورکوی، او ماشومان به چې کله د لمانځه اهل نه و لمانځله به یې د ځانه سره راوستل، بیا به هغې ته د لمانځه د ادبیاتو د مسجد د ادبیاتو تلقین کوی، او د مسجد د ادبیاتو فکر او تصور به په دماغ کې ورکوی، په دې خاطر چې د ماشوموالي څخه د لمانځه سره عادت شي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی دا وایي چې واقم الصلاة او د لمانځه اهتمام کوه.